السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې د یوټیوب 15 درکم شان درښیم چې مثال هغه شان د موږ د پښتنو لپاره ډیر ضروري دي او کېدای شي چې دا شان مثال ډیرو خلکو ته نوی معلوم او کومو خلکو ته معلوم وي هغو ته به مثال پوره نوی معلوم طریقه به نه پېژني چې دا څرنګه استعمالیږي، دا څه لپاره استعمالیږي. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه 15 شان درښیم. په هغو 15 شانو کې اول تاسو ته یایم چې 2 شان هغه شان د مثال سه موږ خپل دا کار په یوټیوب کې وکړو، باید نور چا چې مثال خلک دي هغو چې باید مو پټ کړي، د کور والو چې ماشومان چې او د هغه بعد دریم هغه شی مثال درې هغه شان دي مثال هغه شان باید مو په یوټیوب کې سرچ نه کړو. که هغه شان مو په یوټیوب کې سرچ کړو نو موږ ته په راتلونکي وخت کې کېدای شي چې یو ډېر غټ مشکل جوړ شي او د هغه مشکل بیا کېدای شي چې حل هم نه وي. صحیح ده. نو نن دغه ویډیو کې دغه 15 شان درښیم. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زیم افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، کله دلته تاسو یوټیوب ته ولاړ سئ نو په یوټیوب کې اول هغه شی د مثال زه تاسو درښیم او اول هغه شی دغه داسې مثال کله موږ په یوټیوب کې یو شی سرچ کړو، صحیح ده، هغه شی که هر شی وي، یعنی که خبره وي، که یو د موبایل معلومات وي، که یو د مثال بل څه شی وي، چې هر رقم شی وي، مثال یو رقم شی هغه څرنګه لکه موبایل معلومات چې زه موبایل مبارک شی غواړم، که هغه خبرې وي، که نیوز وي، یعنی چینل کوم یې وي، د هغه بعد مثال بل هغه شی چې مثال زه هغه باره کې یو سرچ وکړم نو سبا بله ورځ د هغه په باره کې په یوټیوب کې په خپله شان راځي. صحیح ده. دا د یوټیوب سیسټم ده. کله سړی د موبایل په معلوماتو باره کې موبایل په باره کې سرچینګ وکړي په یوټیوب کې، نو په یوټیوب سیسټم کې دا مثال فټ سي سیب سي چې دغه سړی دغه شان خوښوي، دا شان ګوري، نو د هغه بعد د موږ موبایل ته د موږ یوټیوب ته هغه شان ډېر راځي کوم چې موږ مخکې سرچینګ کړی وي. صحیح ده. نو دغه اول شی ده. نو باید موږ په موبایل کې هغه شی ډېر سرچ کړو چې مثال سم شی وي او هغه باید بل وخت چې د موږ موبایل څوک ورواخلي او هغه ته هغه شی نسي را، نو دغه اول شی و. صحیح ده. دوم شی به تاسو دروخم سیټینګ کې. سیټینګ کې مخکې دلته تاسو لیکلی ویلي ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل که تاسو سبسکرایب کړی نه یې چینل هم د سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیو لپاره. دلته به تاسو لاړ شئ سیټینګ ته. سیټینګ کې لیکلی دي جنرال ته به ولاړ شئ. په جنرال کې به 2 سیټینګ دروخم. تاسو به ګورئ ما موبایل چې کوم ده هغه د تور غوندې ده او دا ما د په دغه باندې تور کړی ده چې مثال کله د شپې موبایل چلوم بیا تور وي او که د ورځې چلوم بیا په دا رقم سپین وي. نو تاسو ته هم درښیم مثال که تاسو د ورځې موبایل استعمالوئ دا رقم سپین یږدئ او که د شپې چلندوئ د شپې چلوئ نو د سترګو د خرابېدا بچ کېدا لپاره دغه مثال داسې تور وساتئ. صحیح ده. د هغه بعد دلته یو اپشن ده چې ما ډېر خوښ سو او مثال ما اوس بند کړو. مثال تاسو درښیم چې هغه څه ده ریسټرکټډ موډ. دا دریم هغه شی ده چې نن تاسو درښیم په ویډیو کې. ریسټرکټډ موډ هغه ده کله چې موږ دا اون کړو د هغه بعد په یوټیوب کې هغه شان نه راځي مثال سلیک د چوکاټه باري، یعنی غلط فلم، غلط عکس، غلط ویډیو نه راځي او دغه ریسټرکټډ موډ باید موږ اون وساتو. که د موږ موبایل بل څوک ورواخلم هغه ته به هم دا رقم شانس کوم دی هغه به نه راځي او مثال سم شان به راځي. صحیح ده. دا دغه لپاره د ریسټرکټډ موډ دا باید تاسو اون وساتئ. صحیح ده. د هغه بعد درې د رقم مثال نور شان دی دلته تاسو وینئ هیسټري اینډ پریویسي. هیسټري تاسو ډیلیټ کولی شئ. که تاسو سرچینګ کړی وي، که تاسو کوم ویډیو کتلی هغه سټیم ډیلیټ کولی شئ او که تاسو چې سرچ کړی وي هغه هم ډیلیټ کولی شئ. د یوټیوب د سیټینګ اوس راغی مثال چې دلته موږ لاړ شو او موږ کومې ویډیو کتلی وي هغه ویډیو دلته راواړئ چې مثال تا څومره ویډیو کتلی او په څو کومې ویډیو دې کتلی دي نو هغه دلته تاسو سیټینګ ته لاړ شئ او په هیسټري کې تاسو دغه کوم واچ هیسټري چې ده او دا بل هیسټري چې ده دا تاسو ډیلیټ کولی شئ او مثال بل چا چې مثال نشي کتلی. بل به هغه شی دروښیم مثال څه ډېر ضروري شی ده هغه ده چې هغه موږ بلکل په یوټیوب کې نه کړو سرچ، هغه 15 شپږ شان دي
اول شی دغه د څرنګه مثال موږ یوټیوب لا بل شی بلاک کو لا څرنګه هیک کو دا به تاسو بیخي نه سرچ کوئ د هغه بعد څرنګه مثال موږ روپیو جعلي روپۍ جوړې کو د جعلي روپۍ څرنګه جوړ کو دا شان مه سرچ کوئ څرنګه موږ خودکشي وکړو سوسایډ وکړو کوم شی د مثال د ګاډۍ لاندې راسو ځان وویلو دا شان به نه سرچ کوئ په یوټیوب کې دا د یوټیوب پالیسي وي دي صحیح دا نه ځان څخه غږېږم د یوټیوب هر شی مثال دغه شان لیکلي د یوټیوب سیټینګس دا شان به نه استعمالوئ بل مثال څرنګه بم جوړي څرنګه توپک جوړي څرنګه تومبانچه جوړي دا شان به بیخي نه سرچ کوئ ولې دا کیدای شي په یو راتلونکي وخت کې تاسو ته څه مسله جوړه سي نو ګرانو ملګرو نن دغه ویډیو کې که تاسو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو خامخا لایک کړئ یا کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ ډېر ډېر مننه د الله په امان